دا خبره یاده کوي روایت کې راځي چې د اعمالو مثال د لوښو په شان دی انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه یو لوښي په شان مثال دی که لاندې ویښه برابري نو بره سرې سي برابري او که ویښ خراب وي بره هم بیا خراب وي دا اعمال دي که بنیاد دې وله برابر کېښودو که نه نو ثمره به هم ویني انتها به هم مزدارې او چې بنیاد یې ګډوډي نو انتها یې دغه دی چې دا سړی په اخره کې چېرته لاړ دا سړی لاړ جهنم ته ډېر کوشش کوي د خپلو اعمالو د حفاظت او کوشش کوي چې د عمل دې نه ګډوډ نه شي او کوشش دا کوي چې اعمال ټول خالص د الله دپاره کوي خالص د الله دپاره عمل کوي چېرته هغه کس کې رانه شي یو سړی چې لګي محنت کوي او اخر کې چېرته لاړ شي جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله او بل همیشه دا سوال کوي دا دعا ډېره زیاته غواړي ډېره زیاته سجده کې د اقامت او د اذان په منځ کې تهجدو په وخت کې چې څومره قیمتي وختونه پای کې دا دعا ډېره غواړي د الله نه یا الله اخره خاتمه مې په ایمان سره کې دا سوال ډېر زیات کوي ډېر زیات اخره خاتمه د سوچ د نیکانو خلکو د ملاګانې هم دې ماتې کړي چې په اخره کې څنګه لکه د سلفو نه ډېر زیات واقعیت نقل دي خبر به زما ډېر زیات اوږده شي چې یو سره به ټول غم دقه و چې په اخري وخت کې الله رانده ایمان وانه اخلي اخري وخت کې یا کریمه به راته نصیب شي او که نه نو کوم سړي سره چې دا غمي د اعمال برابري ځکه چې هلته د اخرې خاتمې غم ورته ناسي فیسبوک ته د جنکو تصویران پکې ګوري لکه والعیاذ بالله مطلب دی چې اخرې خاتمې غم د سره نشته چې سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي نه یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي هغې جنکې تصویر لګېدلی یو سړی یوټیوب کې د انډیا فلم ته راشي او سندرې ګوري او مړ شي یو سړي نسوار لګولی خوله کې پراته او مړ شي یو سړي سګرټ لګولی لوګې ته وباسي او مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سګرټ په کوم مخ به الله ته سړی مخامخ کړي یو سړی لکه ما تاسو ته قصه بیان کړې وه که نه سړی ما پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وله لېږلی نه و بیا د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو دا کسانو نه ما دا د څه کیسه دی پروت دی دلته وایي ده باندې کیس دی نو ما څه کیس کیس ده غټه کیسه ده ښه څه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته دی کورونو کې چې دا خدامي د فلپین والا انډونیشیا والا چې په دې کوم نیشنلټي والا و د یو جنۍ سره یو ښځې سره یې رابطه جوړه کړې وه او بیا ول هغې ټیم ورکړی او دی پسې تللی او نشه مشه ورته هم وي کړې وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالی یا د هغې سره یې زنا شروع کړې زنا چې څنګه شروع کړې دغه ټیم کې د ساوتې ده اوس دا دی به کوم محله ته مخامخ شي انقه شان لغړ بیا ښځې چغې کړي ده او یېرېدلې خلک خبر شوي راغلي دي چې کته د سړی لغړ پروت دی نو بیا خلکو پټ کړی ده باندې اوس وي دا کیس دی پې هغه مسله ده پې د اخرې خاتمې کې تاسو سره غمي نو خپل اعمال به په خپله برابروئ داسې عمل کې چېرته نه یم چې مړ اوس ما ته یو کس خبره کوله پنجابي اردو دغه ما ته وایي چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټیم ومه زموږ په کلي کې وي مړ شوی نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چوارې شو زه هم بیا ورغلم کسانو سره خوا کې وي پلانی هم مړ دی چې موږ ورغلو نو نن سبا خو د هیډفون راوتي که دا په غوږ کې لګېدلي هر چا لګولی چا غاړې ته شی اچولی دا میل په شان ورته زوړنې او چا په غوږ نن سبا ته سټایل هم جوړ کړی او چا په غوږ کې هغه شی لګولی بلوټوث والا نو زه په خپله ورغلم نو یې ما چې د غوږ نه وله دا شی درکړم دا پکې وایي چې ما لرې کوي کې دنه سندره لګېدلې وه
ما ته په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه اواز راته ما چې غوږ ته ونیو کې سندر هلته موبایل کې سټارټ و هلته دې کې را لګېدلي وو نو دی دغه چې د کټ کې پروت و دی اورېده ساتي وتی اوس دا یعنې ګناهګار خو مونږ ټول یو لکه چې سړی د ګناه په دوران کې مړ شي نو الله ته به څنګه مخامخ کېږي نور خو ګناهګار مونږ ټول مونږ خو د دین هېرېږو والله دین هېرېږو چې د خوب کې رانه ساه ونه وشي ولې خوب څه ګناه ده الله به یاد نه کړو یعنې دین یې هېرېږو چې د خوب کې مړه شو نو د الله د یادولو طاقت موقع به راته میلاو نه شي د دین یې هېرېږو او چې سړی مړ شي په داسې حال کې چې هغه په ګناه کې اخته وي د ګناه په دوران کې یو عالم خبره کوله وي زه هسپتال ته تللی وم د دې سعودي عرب عالم و نو هسپتال ته تللی وم د دې بیمارانو هسې وي زه تپوس یو هفته کې یو چکر هسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورځمه ثواب د ګټلو لپاره بس د الله بندګان داسې هم شته نو یو خو بیماران خوشحاله شي او زه یم چې مال به الله اجر راکړي نو زه یو کمرې ته ورننوتم هلته یو کس باندې زنکدن و بچیو ته خواته ولاړو او هغه دا چغې ویلې مشر سړی و مشر سړی چې ما له یو سګرټ راوړی وي نو یا بچیو ما ته وایي چې ته ښه دی چې ته رالې اوس دولسي چېرې و سګرټ نو ما چې سګرټ څنګه راوړې هغه حرام نو بیا چې نه کېده نه کېده نو هغه یو زیوله وي کاغذ یې راواغېستو هغه یې داسې تاو راتاو کړو هغه له خوله کې کېښودو نو بس دکه ټیم کې احتساب وکړو کله داسې هم مړ شي سړی او دا فایده یاده کوي په څه چې دي ځواني تېره کړي په هغې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شوی په هغې به مړ کېږي او په څه شي چې مړ شوي په هغې به د قیامت په ورځ راپاڅېږي ما دې ملګرو ته دا خبره ذکر کړې مو چې په درې ځایونو کې به هغه خبرې کوې چې په څه دې ژوند تېر کړی درې ځایونه یاد کړئ درې ځایونو کې به هغه خبرې کوې چې په څه دې ژوند تېر کړی یو چې کله سړی لیونی شي نو په لیونتوب کې به هغه څه ویې څه چې دې په ژوند کې کول تاسو به داسې لیدلي بعض لیوني ایتونه وایي او دیني خبرې کوي لیدلي هم دي که نه هم دي زیشتي دی دینداری خو دا پې د الله یو امتحان راغلی بس لیونی شوی هغه ژوند یې په دیندارۍ کې تېر کړی دی نو په لیونتوب کې هم بیا دی ښکلې خبرې به کوي بلکې د بعضو نه ویډیوګانې شوي دي ښایسته ښایسته اوازونه یې ښکلي تلاوتونه کوي دویم چې کله په نشه کې نو هغه به څه به وایي چې په څه دې ژوند تېر کړی که هغه نشه د حرامه طریقه باندې کړي او که هغه نشه د بیمارۍ د لاسه ډاکټرانو ورکړي که هر څه ګنې تاسو ورشئ کوم کسان چې د اپریشن نه راوباسي په هسپتال کې ده ته وګوره دی څه وایي دغه ټیم کې د حقه خبرې کوي په کومو خبرو چې ژوند تېر کړی که بالفرض دی مثال کې دنیا کې ورننوتی او صرف کاروبار او دغه ټیم کې هم دی دغه کیسې کوي یقینا دا شکي خبره نه او تاسو به لیدلي دي چې مریضه ما خو لیدلي دي دی به دغه خبره کوي یاره یا دکان یا مزدوري او یا کار او یا مثال کې سندرو کې وخت تېر کړی دی به سندرې وایي ډمتوب خبرې به کوي ولیاذ بالله خو نشه کې هم سړی هغه څه راښکاره کېږي چې به څه ژوند تېر کړی او دریم سکرات الموت کله چې رسا وځي د انسان نه دې ټیم کې هم هغه څه وایي چې به څه دې ژوند تېر کړی موږ لیدلي دي چې ډېر مړي ما په خپل ځاني مړي لیدلي دي زما په مخ کې داسې ساه وتې او دا صحیح خبره ده یقیني چې په څه دې ژوند تېر کړی که نه د هغې نچوړ د مرګ په دې وخت کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي بس پکې داسې لیږي